ما خو ټوکو کې ته وویل ته رښتیا غوسه شوې ما خو ټوکو کې ته وویل څه به د رقیب او څه به ستا شو بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو او اوریدونکو زه عربستان مومند د کمرامین اسدالله هجران سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم د مینې د خلوص نه ډک سلامونه قبول کړئ نن موږ سره بیا هماغه شخصیت ملمه دی په بله ډیوه کې طالب سنگر صاحب او څنګه چې تاسو ته پته ده چې هغه پروګرام د دوی څنګه چلېدلی او تقریبا 19300 نه برابره کسانو ویو کړی دی 273 کسانو شیر کړی دی موږ به ډېر زیات خوشحاله یو خلک هم پرې خوشحاله دي مسافر هم پرې ډېر خوشحاله دي د دوی په باره کې مختلف شاعرانو خپل رای ورکړي دي هغه تاسو ته زه وړاندې کوم چې تاسو ته پته ولګي چې دی د اعلی شاعر دی عالم دین هم دی همیش خلیل ستر ادیب دی طالب سنگر په حق لوي طالب سنگر د قلم مبارز دی نور انصاف ستاسو دی عباسین سبزی وایي طالب سنگر د شاعرانو د مولیانو په منځ کې د پل کردار لوبوي د اعلی پای خبره ده ریاض تسنیم صاحب وایي طالب سنگر شاعري په عوامو په خواصو کې مقبوله شاعري ده دغه شان پروفیسور اظهار الله اظهار صاحب اقبال شاکر صاحب د طالب سنگر د شاعري قایل دي دا د دوی یو پہچان موږ تاسو ته وکړو وړوکې غوندې پہچان نور کې نو دې باندې ګنټې لګي دوی موږ سره پروګرام کړی دوی تاسو خپل پہچان هم کړی نو دې باندې زه اوس دوی سره مرکه شروع کوم چې د انتظار ترمنځ ختم شي طالب سنگر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته عربستان صاحب په جنگلوز منګه په مخ کې مرکه کې شوی و داغي دوباره ان شاء الله چې اجد بنی د به په جنگلو کولو هغه مخکې مرکه کې شوې ده او به زه ستاسو ډېر مشکور یم ډېر ممنون یم ډېر منندوی یم چې دوباره مالا دعوت راکو بلنه م راکړله او دوباره تاسو سره بیا مرکه کوم او د هغه ملګرو د هغه مینوالو چې زموږ تېره مرکې خوښه کړله او تاسو ته وویلي چې دوباره به دې بیا راځي او بیا به تاسو د سره مرکه کوئ نو ستاسو د دې چینل بلې ډیوې ستاسو د اسدالله هجران صاحب عربستان صاحب ستاسو او ستاسو د ټول ټیم ډېر مشکور ډېر منندو او ډېر ممنون یم ډېره مننه شکریه چې موږ څومره ادا کړو ستاسو کامه ده ځکه چې زموږ یو ریکویسټ تاسو ته وکړو درخواست ته وکړو تاسو سر په سترګو قبول کړئ ستاسو په اجازه باندې کې وړوکی غوندې سوال درنه زه وکړم ستاسو خوښه ده اجازت دی جی بالکل عام خلک لکه ولس یا د بازار شو یا د کار علاقه شي خو پښتون سړی چې یو شاعر سي کې نو و چې ته شاعري کې هغه و چې یاره زه خو ډېر وخت نه شاعري کوم نو هغوی دا خامخا و چې یاره د شاعر سړی چې شاعر نو دا به خامخا یا مینې یا به مینه محبت کوي یا به د مینې اظهار به چا څه کړی آیا دې په هکله تاسو سره نه اچوئ په دې کوېشن باندې په دې سوال باندې چې دا دې کې څومره حقیقت دی زه به دومره ووایم چې زه خو د دې خبرې قایله نه یم چې یاره یو سړی مینه وکړي او د مینې د وجې نه د شاعرۍ میدان ته راشي دا یو داسې صلاحیت دی او داسې قابلیت دی چې الله د مور د ګیډې د انسان په خټه کې اخلي او چې دغه نه نو په زور شاعري نه کېږي او نه دغسې د شاعرۍ ډېرې دنیاګانې دي لکه تصوف یې بېله دنیا ده د شعر او د شاعرۍ رومانیت یې بېله دنیا ده انقلاب یې بېله دنیا ده فند او نصیحت یې بېله دنیا ده نو دومره به زه ووایم چې په مینې محبت سره چې یو سړی مینه کوي او محبت کوي د هغه د وجې نه د هغه په شاعرۍ کې چې کوم دی په هغه رومانیت کې لږ تقویه او قویوالی راځي او د هغه سره د هغې په شاعرۍ کې لږ درد پیدا کېږي د دې قایله یم ډېره مننه شکریه اوس به د ناظرینو ستاسو ترمنځ به زه ډېر نه خیال کېږم نو نن به راته د خیره څه اورول عربستان صاحب زه به یو غزل دوه درې تاسو سره شریکوم انشاءالله خو د هغې نه وړاندې یو زما مخکیني شعرونه دي هغه به څه شریک کړم وایي په شمه مې د شمې په رڼا غزل لیکلی په شمه مې د شمې په رڼا غزل لیکلی په مخه نه تیرې له مې په شا غزل لیکلی او پتنګه ته لږ داد او شابشې خو راله راکړه پتنګه ته لږ داد او شابشې خو راله راکړه ته نه ګورې ما ستا په دلربا غزل لیکلی پتنګه ته لږ داد او شابشې خو راله راکړه ته نه ګورې ما ستا په دلربا غزل لیکلی او
یو زیم چې د یار په مخ غزلې مې لیکلي یو زیم چې د یار په مخ غزلې مې لیکلي په ګل خو نه بلبل او نه بورا غزل لیکلي دغه یو څو شعر او که ستاسو خوښې بیا به زه داسې یو څو دوه درې شعره به د غزل نه مخکې شریکو یو کلام دی چې زه به دا خبره وکړم چې د شاعر په خټه کې قامپرستي اخلي زه د دې خبرې قایله یم که شاعر هر څومره عالم او هر څومره بزرګ شي نو په هغه کې به قامپرستي خامخا وي او چې قامپرستي پکې نه وي نو دی بیا شاعر هم نه دی نو دغسې یو کلام دی اوریدونکو ته او لیدونکو ته ډالۍ کوم چې د قامپرس ګوندونو غړی اوسه د قامپرس ګوندونو غړی اوسه په د غزینو ستړو ستړی اوسه د قامپرس ګوندونو غړی اوسه په د غزینو ستړو ستړی اوسه او هغه د چا خبره ځینې وخت کې هغه د چا خبره ځینې وخت کې دلته ژوندی مه اوسه مړی اوسه هغه د چا خبره ځینې وخت کې دلته ژوندی مه اوسه مړی اوسه او چې ورته مار شي دا تکلیف مه کوه چې ورته مار شي دا تکلیف مه کوه بل یرولو له تش پړی اوسه چې ورته مار شي دا تکلیف مه کوه بل یرولو له تش پړی اوسه او چې چرته کله یې بس دغه کوه چې چرته کله یې بس دغه کوه د پښتني ابۍ روړی اوسه چې چرته کله یې بس دغه کوه د پښتني ابۍ روړی اوسه او دا ځینې څه به هلته کوو دا ځینې څه به هلته کوو په دې نیمګړي کې نیمګړی اوسه دا ځینې څه به هلته کوو په دې نیمګړي کې نیمګړی اوسه او نورو له هغسې طالب تکشي نورو له هغسې طالب تکشي تش حلال شوی نه پخ کړی اوسه او دا وستان صاحب یو شعر دوه بیتې مخکې شریک کړم وایي امن بشي کله چې د دې سیمې ځوانان امن بشي کله چې د دې سیمې ځوانانو پورته شي راپاسي او د جنګ سره په جنګ شي امن بشي کله چې د دې سیمې ځوانانو پورته شي راپاسي او د جنګ سره په جنګ شي او دا حالات بربنډه لمبېدلي توره غواړي دا حالات بربنډه لمبېدلي توره غواړي ښه نه ده چې توره دې وي تیکې کې یو زنګ شي دا حالات بربنډه لمبېدلي توره غواړي ښه نه ده چې توره دې وي تیکې کې یو زنګ شي او زه که ځینې سپور استغه ورانه کږه وایم زه که ځینې سپور استغه ورانه کږه وایم ته ووایه څه وکړم سړی دې اخر تنګ شي زه که ځینې سپور استغه ورانه کږه وایم ته ووایه څه وکړم سړی دې اخر تنګ شي او یو کلام به سره شریک کړم بلم چې دا چې بېوسه شم دا چې بېوسه شمه کله د خپل وسه وځم دا چې بېوسه شمه کله د خپل وسه وځم ته راته بس مه وایه خپله به د بسه وځم دا چې بېوسه شمه کله د خپل وسه وځم ته راته بس مه وایه خپله به د بسه وځم او په ځان د ځان سره په نورو باندې اور پورې کړم په ځان د ځان سره په هر څه باندې اور پورې کړم چې موسیقي شم له مخو کې د ققنسه وځم په ځان د ځان سره په هر څه باندې اور پورې کړم چې موسیقي شم له مخو کې د ققنسه وځم او د عشق منځ لکه اودس په وینو وینو بیا زه د عشق منځ له که اودس په وینو وینو بیا زه تیموم په غوښو به وخم که له اودسه وځم د عشق منځ له که تیموم د عشق منځ له که اودس په وینو وینو بیا زه تیموم په غوښو به وخم که له اودسه وځم او اور او رڼا له به دا خاورې سترګې وبرېښوي اور او رڼا له به دا خاوره سترګې وبرېښوي که زه خاکي ورته له قیده د هوسه وځم اور او رڼا له به دا خاوره سترګې وبرېښوي که زه خاکي ورته له قیده د هوسه وځم او لکه د زرو مرتبه به یې پې پورته نشي لکه د زرو مرتبه به یې پې پورته نشي که اور کې ویلې شمه خیر یې شم د جسه وځم لکه د زرو مرتبه به یې پې پورته نشي که اور کې ویلې شمه خیر یې شم د جسه وځم او یا وایي لاړه قافله یا راغله دوه خبرې یا وایي لاړه قافله یا راغله دوه خبرې دغه پخلوی شي چې ټنګ شم د جرسه وځم یا وایي لاړه قافله یا راغله دوه خبرې دغه پخلوی شي چې ټنګ شم د جرسه وځم او بې کم پر شي زید بارشي امدې کې شک نشته دی بې کم پر شي زید بارشي امدې کې شک نشته دی طالب که چېرته د خپل نفس د قفسه وځم بې کم پر شي زید بارشي امدې کې شک نشته دی طالب که چېرته د خپل نفس د قفسه وځم
داسې یو څو شعره به درسه نور شریک ارشاد بس مونږ خو پې خوشحالېږو تاسو ته ما ویلي یو ملګري یو خبره کړې وه هغه هم به زه به ته وایم چې یو محبت کوي مینه کوي نو ما ته یې ویلې چې څه ناسه تاسو د رومانیت دغه پکې هم لږ وکئ نو تاسو ته مې وویل چې دا هم د شعر او د شاعرۍ یو برخه ده نو زه د اورېدونکو نه په ډېره معافۍ باندې وی نوره د غوسې نه به په شا شم که دې خوښوي نوره د غوسې نه به په شا شم که دې خوښوي ټوله به مسکا 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 شم که دې خوښوي نوره د غوسې نه به په شا شم که دې خوښوي ټوله به مسکا 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 شم که دې خوښوي او زلپې په مخ لږې خورې کړي بیا یې وویل زلپې په مخ لږې خورې کړي بیا یې وویل لږه به تیاره ډېره رڼا شم که دې خوښوي او زلفې په مخ لږې خورې کړي بیا یې وویل لږه به تیاره ډېره رڼا شم که دې خوښوي او دومره په تلي کې مینه مه زرغونه وه خیر دی دومره په تلي کې مینه مه زرغونه وه خیر دی څه به مې وس واخلې څه به بیا شم که دې خوښوي او دومره په تلي کې مینه مه زرغونه وه خیر دی څه به مې وس واخلي څه به بیا شم که دې خوښوي او پرېږده دا چې ګرانه یم ګرانه به یم چا لره پرېږده دا چې ګرانه یم ګرانه به یم چا لره تا ته به ارزانه نه ویړیا شم که دې خوښوي پرېږده دا چې ګرانه یم ګرانه به یم چا لره تا ته به ارزانه نه ویړیا شم که دې خوښوي مهرباني او ته رښتیا غوسه شوې ما خو ټوکو کې ته وویل ته رښتیا غوسه شوې ما خو ټوکو کې ته وویل څه به د رقیب او څه به ستا شم که دې خوښوي ته رښتیا غوسه شوې ما خو ټوکو کې ته وویل څه به د رقیب او څه به ستا شم که دې خوښوي او ما یې قبول کړی ته طالبه ما قبوله کړه ما یې قبول کړی ته طالبه ما قبوله کړه اوس نه یمه بیا بله روا شم که دې خوښوي ما یې قبول کړی ته طالبه ما قبوله کړه اوس نه یمه بیا بله روا شم که دې خوښوي مهرباني نو څنګه یو کلام به یې که نه به کلامونه خو ډېر دي الحمدلله څه هغه پکې نشته دي او زه به درته وایم چې یو خیري کلام به درسره شریکوم هغې نه مخکې به یو څو شعره شي چې که لږ هوښیارې شونډې مه پرانیزه که لږ هوښیارې شونډې مه پرانیزه بیا به په داري شونډې مه پرانیزه او د وړو راوړو سزا لالا زیاته ده د وړو راوړو سزا لالا زیاته ده که ترې باري شونډې مه پرانیزه د وړو راوړو سزا لالا زیاته ده که ترې باري شونډې مه پرانیزه او دا چې پارسا شونډې تړلي نو بیا دا چې پارسا شونډې تړلي نو بیا چې ګناهګاري شونډې مه پرانیزه او قبر کې نه طالبه دلته وایم قبر کې نه طالبه دلته وایم چې څو حصاري شونډې مه پرانیزه او دا یو کلام دی اخري کلام به درسره شریک کړم نو انشاءالله وی د ګل د حسن تصویر ړنګ کړو دغه وچو پاڼو د ګل د حسن تصویر ړنګ کړو دغه وچو پاڼو چمن چې شاړه کړو بردرنګ کړو دغه وچو پاڼو د ګل د حسن تصویر ړنګ کړو دغه وچو پاڼو چمن چې شاړه کړو بدرنګ کړو دغه وچو پاڼو او اوس د پتنګ سوي ایرې کړي خنداګانې پسې اوس د پتنګ سوي ایرې کړي خنداګانې پسې بورا ګدا بلبل ملنګ کړو دغه وچو پاڼو اوس د پتنګ سوي ایرې کړي خنداګانې پسې بورا ګدا بلبل ملنګ کړو دغه وچو پاڼو او کشي ازغي ته د ازغي خفګان چې اونو پوښتي کشي ازغي ته د ازغي خفګان چې اونو پوښتي دی بې قمیصه او بې لنګ کړو دغه وچو پاڼو کشي ازغي ته د ازغي خفګان چې اونو پوښتي دی بې قمیصه او بې لنګ کړو دغه وچو پاڼو او سپرلی په شا شو په دې بله د دې بل حریفي سپرلی په شا شو په دې بله د دې بل حریفي حوصله دنګ عزم دنګ کړو دغه وچو پاڼو او سپرلی په شا شو په دې بله د دې بل حریفي حوصله دنګ عزم دنګ کړو دغه وچو پاڼو
او انا کلاړه په لیدو د ادمزاد خاورې شو انا کلاړه په لیدو د ادمزاد خاورې شو چمن د خاورو په رنګ رنګ کړو دغه اوچو پاڼو او چې حالي ګوري د ماضي تصویر یې مخې ته شي چې حالي ګوري د ماضي تصویر یې مخې ته شي مالي خفه کړو مالي تنګ کړو دغه اوچو پاڼو او چې حالي ګوري د ماضي تصویر یې مخې ته شي چې حالي ګوري د ماضي تصویر یې مخې ته شي مالي خفه کړو مالي تنګ کړو دغه اوچو پاڼو او مقتره دا مقتره باندې یو شاعر څو ځله ویلي و مال بس دی نو هغې لاسونه تا طالبه چې پې سترګې سرې کړي هغې لاسونه تا طالبه چې پې سترګې سرې کړي دغه نکریزي او ځان بنګ کړو دغه اوچو پاڼو هغې لاسونه تا طالبه چې پې سترګې سرې کړي دغه نکریزي او ځان بنګ کړو دغه اوچو پاڼو مننه جي هغې لاسونه تا طالبه چې پې سترګې سرې کړي دغه نکریزي او ځان بنګ کړو دغه اوچو پاڼو ډېره مننه ډېره الله څومره شکریه دا کمه ده زما غوندې خاکسار سړي له داسې خلک راځي بس ښه پوهېږئ انصاف هغه حسب معمول خبره ته بیا کومه چې انصاف په تاسو موږ سره نن دا بیا دوی اوس لږ مخکې یو خبره وکړه زما خوښه نه شوه چې دا اخري غزل درته وایم ما ورته وویل چې خدای دې نه اخري کوي دا مې خپل داسې جاري خدای دوی له مو عمر ورکړي خدای دې موږ له مو عمر راکړي خو انصاف په تاسو دی زموږ پروګرامونه څنګه دي زموږ شخصیت څنګه دي زموږ د مېلمانه څنګه دي موږ له خامخا رایې راکړئ زموږ دا چینل دی بله ډیوه دا سبسکرایب کړئ دا پیج دی فیسبوک بله ډیوه دا د سره لایک کړئ شیر یې کړئ خلکو ته یې پاس کړئ د مومندو شاعران په خلکو باندې وپېژنئ چې لمزو کې څومره شاعران دي په مومندو کې څومره شاعران دي زه اول په دې خپله لمزي کې کوشش کوم چې دا خلک ټول راوباسم بیا که بره صابو ته خویزو ته دې ته جه شو هلته به هم ځمه ترغزو پورې ځمه هېڅ لالچ خبره پکې نشته سړي ته خبرو نه هم پته لګي ښه هوښیار هسې ښې تجربې هم دي نو موږ له خامخا داد راکوئ او صدا راکوئ او بیا درته یو ځل ویم چې دا انصاف ستاسو دی چې زموږ دا کاوش دا کوششونه دا څنګه دي نو زه اوس په دې ځای باندې تاسو نه اجازت غواړم زه عربستان مومن د کیمرامین اسدالله هجران سره ضلع مومن تحصیل هدیبزی میا منډې ګنداو د الله په امان